السلام علیکم ملګرو دا کوم کارونه د انسان باندې غریبي او بیماری راولي مولانا صاحب د خولې له اور مخکې ملګرو سره لازمي شي چې دا کوم کارونه دي انسان باندې غریبي او بیماری راولي راځي د کومه څه کمنټ کې ماشاءالله مونږ راځي دا وره مخکې ملګرو سره لازمي شي تو کارونه په انسان غریبي راولي فقيري پر راولي او د بیماری سبب جوړيږي یعنی چې کله یو انسان دا کارونه کوي د باندې به غریبي راځي او بیماریاں په د باندې راځي اشرف علي تانوی رحمت الله علیه خپل کتاب کې دا کارونه ویش کارونه غوي چې کله یو انسان کوي د باندې فقیر او غریبي راځي یو په هغه کې چې کله یو انسان ملمنو ته سپک ګوري ملمور کرالو او سپکه په خپل ځان بوج هغه وګڼي دغه انسان باندې به غریبي هغه راځي فقيري او بیا هغه راځي دویم نمبر چې کله یو انسان په ولاړه باندې خوراک کوي د باندې به غریبي راځي بل چې کله یو انسان خوراک کوي خود د په سر باندې سوټوپي صادر یا سر رومال پیغنوي او دغه سي بربند سر کې هغه سي د روټي خوري اشرف علي تانوی رحمت الله علیه لیکلي چې د باندې به غریبي راځي بل چې کله یو انسان مس قضا کوي بیماری او راځي فقيري او راځي تنگدستي او راځي لاس په هغه تنګيږي د اشرف علي تانوی رحمت الله علیه ذکر کړي او بل چې کله یو انسان نامحرم زنانو ته ګوري د باندې به غریبي راځي او بل چې کله یو انسان سحر ټیم کې هغه ود کیږي د باندې هم غریبي راځي تنگدستیو پر راځي او بیماریاں په دغه انسان باندې راځي او بل چې کله یو انسان بیت الخلا له دنکیږي او بربند سر بستر باندې سټوپي موپي نیوي دغه انسان باندې بیماری راځي فقيري او تنگدستیو پر راځي او بل چې کله یو انسان ته یو فقیر رالو او د الله په نوم باندې دنه سغواړي او هغه فقیر ته ډېر ردی بدی وي دغه انسان باندې به تنگدستی او فقيري هغه راځي او بل چې کله یو انسان هغه پیزارې اچولي وي سپلې یا چپلې اچولي او په هغه کې خوراک کوي دا انسان باندې به غریبي راځي او بل چې کله یو انسان قران راخلي خو اودس نشته بغیر د اودس نه قران ته غلاس کوي اشرف علي تانوی صاحب رحمت الله علیه لیکلي چې دا انسان باندې مهم سکیږي غریبي راځي تنگدستی او راځي او بل چې کله یو انسان خوراک کوي خو بغیر د بسم الله هغه شروع کوي دا انسان باندې هم غریبي راځي او بل چې کله یو انسان خوراک کوي خلاصونه هغه نویمزي بغیر د لاسونو د وینځلو نه خوراک ته کینی د باندې بغریبي راځي او پریشانی په دغه انسان باندې راځي تنگدستی او راځي او بیمارو کې به دغه انسان مبتلا کیږي او بل چې کله یو انسان مسجد ته رادن نشي مسجد کې دنیاوي خبرې کوي دغه انسان باندې بغریبي راځي او بل چې کله یو انسان خوراکو کې په یو تالی کې او هغه تالی هغه بیا صفاکۍ نه وینځي نه دغه انسان باندې به هم غریبي هغه راځي او بل چې کله یو انسان د مشرانو نه د بزرګانو نه مخکې هغه رواني تاغي ادب او احترام هغه نه کوي ځان یو حساب ته معتبر غو د غنی غي مخکې رواني او تاغي قدر عزت نه کوي دغه انسان باندې به هم غریبي او تنگدستی راځي او بل چې کله یو انسان خپل اولاد ته کنزل کوي په کنزلو باندې هم انسان باندې غریبي راځي او پریشانی انسان باندې راځي او بل چې کله یو انسان پس د ماخام هغه د کیږي پورن د ماخام د ماسودن موږ د کوي بس چې د ماخام موږ کله یا نه کله ډایرکټ د کیږي دغه انسان باندې به هم غریبي راځي او بل چې کله یو انسان د تشو متیازو په ځای کې خبرې کوي یعنی په بیت الخلا کې خبرې کوي دا انسان باندې به هم غریبي راځي پریشانی او راځي